قدرمنو منګ او تاسو چې نن په دغه کانفرنس کې شریک یو دا د لوړو زده کړو وزارت لومړنی کانفرنس نه دی او نه به ان شاء الله ورستنی وي لدې وروسته په مختلفو موضوعاتو مهم کانفرنسونه شوي دي او لدې وروسته به ان شاء الله په مهمو موضوعاتو باندې کانفرنسونه کیږي مونږ مخکې هم بیا یادونه کړې ده چې دغه وخت دی چې د افغانستان پوهنتونونه د افغانستان په سترو قضایاو کې خپل علمي رسالت ادا کړي د افغانستان قضایا هم لکه د افغانستان معادن خام پاتې دي باید بحث شي څېړنې ورباندې وشي او نتایج اجرا کوونکو اطرافو ته وسپارل شي موږ د لوړو زده کړو وزارت په حیث د افغانستان ټولو وزارتونو ته لکه څنګه چې د علمي کادر او د منابع بشري د روزنې وظیفه لرو دغه ډول ته په علمي لحاظ د سترو قضایاو د څېړلو او په اکاډمیک لحاظ د سترو قضایاو د علمي نتایجو د ورسپارلو وظیفه هم لرو اجراءات هغه اجرایوي اړخونو پورې تړاو لري چې دوی باید په هغې اړه خپلې پالیسۍ او خپل سیاستونه عیار کړي البته علمي ماده دا د لوړو زده کړو وزارت سره ده او د لوړو زده کړو وزارت لله الحمد خپل دغه رسالت درکړی دی دغه وظیفه یې درکړې ده انشاءالله کوشش به کوي چې وخت په وخت په سترو موضوعاتو کې د خپلو استادانو علمي څېړنې او علمي مقالات د مختلفو اطرافو سره شریکې کړي دغه کانفرنس چې څومره مهم دی په شکلي لحاظ تاسې د دغې سترو شخصیتونو د حضور نه هم معلومولی شي چې د افغانستان د ریاست الوزرا په کچه اشخاص د افغانستان د محترمې کابینې په کچه اشخاص په دومره لرې پرته سیمه او لرې پروت ولایت کې دلته دوی حاضریږي